که چیرته په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر یاست تشویش ورته مه کوئ. هیڅ وخت ستونزې او مشکلات په تشویشونو نه حل کیږي. که تاسې ستونزې او مشکلاتو ته تشویش وکړئ نو دا په تشویش سره نه حلیږي، دا لا پسې زیاتیږي. هر وخت له تشویشونو او له مشکلاتو سره مبارزه وکړئ او لږ فکر وکئ، لږ له سوچ څخه کار واخلئ. الحمدلله، سبحان الله، ما او تا د یو داسې رب بندگان یو چې هغه په ما او تا باندې ډیر مهربانه دی، ډیر مشفق دی، په ما او تا باندې ډیر رحم کوي. که موږ او تاسې لږ کې فکر وکړو او لږ له تفکر څخه کار واخلو نو هیڅ نوع تشویش به زموږ او ستاسې په ذهن کې شتون ونه لري. ګوره، موږ او تاسې د داسې یو رب بندگان یو، د داسې یو مهربانه رب بندگان یو چې هغه 40 ورځې د ماهي په خېټه کې یونس علیه الصلاة والسلام وساته. ما او تا د داسې یو رب بندگان یو چې هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام د اور په منځ کې ژوندی وساته. ما او تا د یو داسې رب بندگان یو چې هغه حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د چړې لاندې ژوندی وساته. ما او تا د یو داسې رب بندگان یو چې هغه حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د کوهي په منځ کې ژوندی وساته. چې ما او تا دومره یو مهربانه رب لرو او ما او تا بیا هم یو وړي او عادي مشکل ته تشویش کو او عادي مشکل ته ما او تا تشویشونه او سوچونه په سر راخیستي وي. که ما او تا د خپل رب شکرګزاري وکړو او د خپل رب د نعمتونو شکر ادا کو او له ټولو هغو مشکلاتو سره چې مخ یو او هغه ستونزې او مشکلات چې ما او تا ته متوجه دي هغه به ما او تا په مبارزې سره حل کو. هغې ته به د پای ټکی کې ګدو، مبارزه به کو. که مبارزه ونه کو زما او ستا ژوند به ډېر نیمګړی وي. او که چیرته تشویشونه کوئ عادي مشکل ته نو هیڅ وخت به تاسې بریالي نشئ، تاسې به تر ټولو ناکامه خلک وئ. راځئ چې هر نوع ستونزې او مشکل سره مخ شو، الله رب العزت ته رجوع وکړو او له الله رب العزت نه یې وغواړو. وګوره چې زما او ستا دا ستونزه او مشکل به څنګه حلیږي، ضرور به حلیږي.